د یو وخت کیسه ده. په یو کلي کې یو کس و، د هغه نوم هیلکس و. هیلکس ډیر زیات لالچي او مکار انسان. یوه ورځ هیلکس په خپل کور کې ناست وي، نو هغه ته یې ښځه وایي چې هیلکس لاړ شه، په کور کې شیدې ختمې شوي دي، لاړ شه شیدې راوړه چې زه تا ته تازه چای وکمه. ټیک ده بیګم، نو ته ما ته تازه چای وکه، زه هم دا اوس ځمه چې د بازار نه شیدې راوړم. سمه ده هیلکسه، ته لاړ شه او شیدې راوړه چې زه دې تا ته اوس چای وکمه. هو بیګم، بس ته فکر مه کوه، زه هم دا اوس ځمه او شیدې به راوړم، خو خبره دا ده چې زما سره په جیب کې یوه روپۍ هم نشته. بیا هیلکس د خپل کور نه بهر راوځي او په لاره کې روان وي، نو په یو ځای کې ودرېږي. یا الله، ما ته 1,00,000 روپۍ راکړې، که په 1,00,000 روپو کې یوه روپۍ هم کمه وي نو زه هغه روپۍ نه اخلم. هیلکس دغه دعا وکړي او بیا د دې ځای نه سیده بازار طرف ته روان شي. نو په دغه لاره کې د یوې ونې شاته دانیال ولاړ وي. نو دانیال دغه ټول هر څه ویني او وایي دا خبره ده، هیلکس ته پیسې پکار دي، ورې زه داسې کار کومه چې هیلکس په دې لاره باندې دوباره راځي. هیلکس ته به زه په دې لار کې 1,00,000 روپۍ کېږدم، خو بلکې پوره 1,00,000 نه، په هغه کې به زه یوه پیسه کمه کم چې پته ولګي چې هیلکس 1,00,000 روپو کې یوه پیسه کمه اخلي او که نه. بیا دانیال چې څنګه ووایي همدغسې وکړي، په 1,00,000 روپو کې یوه روپۍ کمه کړي او په هغه لار کې هیلکس ته واچوي او د یوې ونې نه شاته پټ ودرېږي او د هیلکس انتظار کوي. بل طرف ته هیلکس بازار ته راشي. ملګري شیدې راکه او خالص شیدې راکه. وایه کنه هیلکسه، څومره شیدې درکړم؟ ډېرې زیاتې مه راکوه، بس 2-3 کیلو شیدې راکه چې زه هغه ویسم. هیلکسه 2-3 کیلو نه، 4 کیلو به درکمه، خو دا راته ووایه چې پیسې دې راوړې دي او که نه، ځکه چې تا پسې زړې پیسې هم دي. بس که مړه، د پیسو نه ته ټینشن مه اخله، پیسې به تا ته میلاو شي. اوس راته شیدې راکه، ما باندې ډېر زیات ناوخته دی. هیلکسه چې پیسې دې نه راوړي نو زه تا ته داسې شیدې نه درکوم، ځکه چې تا پسې مخکانی قرض هم شته دی او تا تر اوسه موږ ته پیسې را نه وړې. دا 5 کاله کېږي چې ما دا دوکان کولاو کړی او ته زما نه قرض شیدې وړې، خو تر اوسه تا ما ته پیسې را نه کړې، نو زه تا ته نور شیدې نه درکوم. بس ټیک ده، ستا خوښه ده، ما ته شیدې مه راکوه، خو ما لرې ټول ټایم ضایع کو، زما سره ټایم نشته دی. بیا هیلکس د خپل کور طرف ته را روان شي او چې کله هغه لارې ته راورسیږي نو هغه پیسې ویني او پیسې د ځان سره اوچتې کړي او هغه وشماري. نو هیلکس د 1,00,000 روپو دعا کړې وي او په هغه کې 1 روپۍ کمه وي. نو هیلکس وایي بس یا الله، ستا ډېر شکر دی چې ما دعا وکړه او تا ما ته دومره زیاتې پیسې راکړې او 1 روپۍ څه مسله نه کوي، 1 روپۍ دې پکې کمه وي. نو په دغه ټایم کې دانیال هر څه ویني او یو دم راوځي. هیلکسه دا ټولې پیسې زما دي او دا ما ستا د امتحان دپاره وغورځولې او په دې کې 1 روپۍ کمه ده، پوره 1,00,000 روپۍ نه دي، نو دا پیسې ما ته بېرته واپس کړه. نه دانیاله، زه تا ته دا پیسې څنګه واپس کړمه؟ نو تا ته یې ولې درکړمه؟ بس پزول بکواس بند کا او د مخې نه مې ورکېږه. بیا هیلکس دانیال ته پیسې واپس نه کړي او د پیسو ورکولې نه صفا انکار وکړي او ورته ووایي چې دا زما پیسې. نو بیا ورته دانیال وایي چې هیلکسه ته داسې ولې کوې؟ دا پیسې خو اوس تا ته ما وغورځولې چې ستا پته ما ته ولګېږي چې ته څومره ایماندار. نو داسې کار وکړه چې زما پیسې ما ته واپس کړه. څنګه تا ته زه ستا پیسې واپس کړم؟ هیلکسه بس داسې کار وکړه چې دواړه به لاړ شو او موږ له به قاضي فیصله وکړي چې دا پیسې د چا وي نو هغه ته به یې ورکړي، که دا پیسې زما وي نو ما ته به یې راکړي او که ستا وي نو تا ته به یې درکړي. زه ستا سره قاضي ته داسې نه ځمه، که یو شرط دې پوره کو نو بیا به زه ستاسو قاضي ته لاړ شم او هلته کې به دغه فیصله وکړو. او شرط دا دی چې ستا د قیمتي واسکټ هم ماته راکړه او ستا سره چې کوم ګاډی دی نو هغه هم ماته راکړه، په دې کې به زه هلته کې درشم، فیصله به وکړو او بیا به تا ته زه خپل شیان واپس کړم. بیا دانیال خپل واسکټ او خپل ګاډی هیلکس ته ورکړي
او په بل ورځ باندې دواړه قاضي صاحب ته راشي. نو دانیال قاضي صاحب ته ټول معلومات ورکړي چې دا پیسې ما د دې د امتحان دپاره غورځولې، دا ما ته خپلې پیسې واپس نه راکړه. نو بیا قاضي صاحب وایي هلکسا ته دانیال ته خپلې پیسې ولې نه ورکوې؟ ځکه چې دا د دانیال حق دی او دې ته خپل حق واپس. قاضي صاحب زه څنګه خپلې پیسې دانیال ته واپس کما؟ دا خو لیونی دی، دا خو زما خپلې پیسې دي او دې په دروغو دعوه وکړه. قاضي صاحب داسې نه ده، دا به لږ ټایم بعد زما په دې قیمتي واسکټ باندې هم دعوه وکړي چې دا زما دی. چې کله دانیال دغه واوري نو دانیال وایي بالکل قاضي صاحب دا واسکټ هم زما دی. قاضي صاحب دا ما ته لیونی ښکاري، ځکه دا چې هر قیمتي شی ویني نو په هغه باندې دعوه کړي. کوم ګاډي کې چې زه دلته راغلم نو لږ ټایم بعد به دا په هغه باندې هم دعوه وکړي، نو بیا به زه دې ته خپل ګاډی هم ورکوم. نو بیا دانیال په غوسه کې وایي قاضي صاحب دا ګاډی هم زما دی. نو بیا قاضي صاحب ته ډېره زیاته غوسه ورشي او قاضي صاحب وایي دانیاله ته په یو غریب انسان باندې دومره زیات الزامونه لګوي، داسې کار وکړه چې دا هر څه د هیلکس دي او د دې ځای نه خپې سپکوه. بیا هیلکس ته هغه ټول شیان بیا هیلکس په خپله چالاکۍ باندې ټول شیان وګټي او د ځان سره وایي کوم شیان چې په ناحقه او یا په دروغو باندې وګټي نو هغه په اصل کې بدترین بایلات دي. ما خو دا ټول شیان د دانیال نه په ناحقه باندې وګټل، خو الله خو هر څه ویني، الله ته به څه جواب ورکړو؟ زه داسې کار کومه چې دانیال ته بیرته خپل شیان واپس کوم. بیا دانیال ته خپل شیان واپس کړي چې په ناجایزه طریقه باندې حاصل شوي دولت کې کله هم برکت نه وي.